بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې موږ په کالج پوهنتون کې یو، دلته مخلوط تعلیم دی، یعنی نارینه او زنانه هلکان و نجونې ټول په یو کلاس کې ناست وي، په یوه درسګاه کې ناست وي. نو په داسې حالات کې موږ ته څه کول پکار دي؟ محترمینو، اول خو مخلوط تعلیم، مخلوط نظام دا رڼا نه، جهالت او تیارې زیاتوي. خو که چیرې څوک په خارج کې دی، په یو بل داسې ځای کې دی چې هلته دی ورته مجبوره وي، نو پکار دا ده چې کوم د الله حکم دی په هغه باندې عمل وشي. الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چې خپل نظرونه لاندې وساتي. او زنانو ته هم وایي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې تاسې هم خپل نظرونه لاندې وساتي. ښځې به هم نظر لاندې ساتي او نارینه به هم نظر لاندې ساتي. پکار دا ده چې د خبرو څخه ځان وساتلی سي. که چیرې یو ضرورت پیښ سو د خبرې، نو پکار دا دی چې ښځه د نارینه سره په سخته لهجه کې خبرې وکړي، چې چیرې د هغو په زړه کې تمه پیدا نه سي، په سخته لهجه سره. او هلکان د انجونو سره په سخته لهجه سره خبره وکړي. خو افسوس دا دی چې زموږ هلکان یا سړي چې کله په خپل اپس کې خبره کوي د یو نارینه سره کوي، ته به وایې چې د ده بد اخلاقه نسته، لیکن چې کله د انجونو سره کوي د دنیا خوږوالی ګرد خولې له راسي، بیا در ده اخلاقمن. او ښځې هم دغسې وي، کله چې د خاوند سره یا په کور کې وي یا د نورو انجونو سره خبرې کوي، بس اوازونه هر ځای ته رسي، دومره په لوړ اواز سره او په سخته لهجه سره خبرې ورسره کوي، لاسونه ورته غورځوي. لیکن چې کله د یو پردي نارینه سړي سره خبرې کوي، د دنیا خوږوالی ټول ژبې له راسي. نو دا هغه عمل دی چې د فطرت خلاف عمل دی. دا په خپل اپس کې جهالت زیاتوي، ګمراهي زیاتوي، آخرت خرابوي، دنیا بربادوي. د دې څخه باید ځان وساتلی سي. په حواله سره د المسائل المهمه جلد نمبر 6 صفحه نمبر 288، دغه رنګه احکام القرآن الجساس جلد نمبر 3 صفحه نمبر 496. والسلام. دا رڼا نه، جهالت او تیارې زیاتوي.